السلام علیکم زما پښتنو وروڼو خویندو ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه حاضره ده ستاسو په خدمت کې د یو نوي پروګرام سره. زما وروڼو خویندو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ د پښتو د کلچر د ثقافت چې کوم یو اهم حصه ده شمله یا پټکې هم دی او شمله هم ده. ماته چې ووایي چې پټکې او شمله دواړه یو شیز نه دي، دا جدا جدا دي. نو ځکه زه د دواړو نوم اخلم چې پټکې او شمله. پښتنو به مخکې شمله پټکې دا وهلو، دا به د هغې پهچان و، دا به هغې ضرور په سر ایښلو، دا به د هغې پهچان و او دې سره پښتانه ډېر ښکلي ښایسته ښکارېدل. نو زما وروڼو خویندو تاسو ټولو ته پته ده چې نن سبا دا رواج دا دستور دا زموږ د پښتنو نه داسې ورک دی، داسې ختم دی چې په پېښور کې یعنی پاکستان کې چې څومره کم پښتانه دي زموږ په هغې کې که د چا په سر موږ پټکې یا شمله هم وینو او تپوس وکړو نو هغې تعلق د افغانستان سره پاکستان سره نه وي. نو ډېر افسوس وشي چې آخر زموږ پښتانه ولې د خپل کلچر داسې ختم کو او دا دومره اهم شیز چې هغه د ثقافت د کلچر دومره اهم حصه ده هغه دې داسې ختمه که. نو په افغانستان کې کم شوی دی خو بیا هم شته، د هغې نوی نسل چې کم دی هغې دا ډېر استعمال د دې نه کوي خو بیا هم شته. نو مطلب هغه کلچر او ثقافت یې څه ناڅه رانیولی دی، مشرانو یې راټینګ کړی دی. خو چې کوم دغسې زموږ په پاکستان کې کویټې سایډ ته موږ لاړ شو نو هغه ځای پښتانه هغې دا رواج لږ ډېر قایم کړی دی، کم شوی پکې دی خو بیا هم شته. خو چې کوم زموږ پښتانه دي خاص کر زموږ پېښور سایډ ته دي او پاکستان سره تعلق ساتي نو هغې دا کمپلیټ پرېښلی دی. نو زما خویندو زه خویندې ځکه یادوم چې زه خپله هم مطلب دا شمله پټکې دا د سړو زموږ د وروڼو دپاره خو زه دا غواړم د زړه نه چې زه ویم چې او دا ثقافت دا کلچر دی زموږ. نو دغسې زموږ خویندې دې هم کوشش وکړي خپلو ماشومانو ته دې دا خبره وښیي چې او دا زموږ د کلچر زموږ ثقافت زموږ د پښتنو یو د هغې یو اهم حصه ده د هغې د ثقافت د کلچر او دا پرېښودل نه دي پکار. زما وروڼو خویندو که تاسو هر وخت یعنی شمله ده او شمله نه صحیح پټکې مطلب یو لویه کپړه راواخلئ تاسو یې نه پټکې ووهئ بیا شیشه کې ودرېږئ تاسو وګورئ چې هغه ستاسو ښکلا یو په دوه چنده زیاتوي نه چې کینې هغه به ستاسو ښکلا کمه کړي او هغې کې انسان ډېر دروند خوږ صحیح ښایسته پښتون ښکاري. نو ضرور تاسو دا ټرای وکړئ او دا ثقافت دا د پښتنو دا نښه داسې په اسانه مه ختموئ په خپل ملک کې. نو تاسو کوشش وکړئ او که تاسو روزانه تاسو دا پټکې شمله دا تاسو نشئ استعمالولی نو کم از کم په هفته کې یو ورځ تاسو داسې کېږدئ. ولې چې زموږ چې کوم وروڼه دي نو که دوی د پنجابیانو لباس کولی شي که ورته څه شرم نه محسوسېږي او دوی د انګریزانو لباس کولی شي یا هغسې په ږیره او په ویښتو کې قسم قسم سټایل کولی شي او هغې کې ورته شرم نه محسوسېږي نو په شمله یا په پټکي والو کې بیا د څه خبرې شرم. نو پکار دا ده چې په هفته کې تاسو یو ورځ داسې مقرر کړئ هغه دې د اتوار ورځ وي یا هغه دې د خالي یعنی د هفتې ورځ وي یا دې هغه بهتره ده چې د جمعې ورځ وي. نو داسې یو ورځ مقرر کړئ په هفته کې چې په دې ورځ به موږ ضرور پټکې وهو. نو خپل ساده کیړی ساده کپړې واسکټ او پټکې یا شمله دا تاسو ضرور یو ورځ دې دپاره مقرر کړئ کله ناکله وهئ. نو تاسو چې دا پټکې ووهئ ستاسو ماشومان به تاسو ته ګوري او هغوی به وایي چې او دا زموږ د کلچر زموږ ثقافت یو نښه ده یو نشاني ده نو هغوی به تاسو ته ګوري چل به یې زده کوي. نو که په پوره میاشت کې ټول عمر یا ټوله هفته نه وي نو په هفته کې چې یو ځله وي نو ښه به وي، ستاسو ماشومان به یې نه ډېر متاثره کېږي. نو چې مشران هم داسې نه کوي نو کشران بیا ولې د ثقافت یو داسې اهم نښه به هغې راونیسي چې کوم دی مشران هم نه کوي. نو تاسو وروڼو ته زما دا خواست دی چې تاسو ضرور په هفته کې یو ورځ مقرر کړئ په هغه ورځ تاسو شمله یا پټکې دا وهئ چې زموږ دا ثقافت ورک نه شي او دا پاتې شي ژوندی پاتې شي.
او بله خبره دا ده زما وروڼو چې تاسو که فرض کو داسې هم نشئ کولی نو دونه خو کولی شئ چې شمله یا پټکې په سر کېږدئ په هغې کې تاسو وباسئ یو ښکلی غوندې تصویر او هغه تصویر تاسو د خپل فیسبوک آی ډي وغیره باندې په پروفایل پکچر باندې هغه تاسو پرېږدئ. نو آی ډي داسې شیز دی چې هغه ټول ملک ټوله دنیا کې تاسو سره څومره فرینډ کم ځای نه ټول ګوري نو داسې به د هر چا ذهن کې ستاسو د ثقافت ستاسو د پښتو دا نښه ژوندۍ وي. نو ضرور په دې باندې غور وکئ، تاسو ټرای وکئ او دا ښه څیز دی ستاسو په ښکلا کې به هم دې سره څه فرق نه راځي چې ګینې دې سره انسان یا څه بد بلکې د مخکې نه به پکې ښه لګئ. نو تاسو خپل دا ثقافت او دا د پښتو یو اهم حصه چې دا دونه په اسانه د خپل ملک نه د خپل پښتنو نه مه ورکوئ او تاسو کوشش وکئ. نو که تاسو بیا هم دا نه خوښوئ نو کم از کم پکچر پکې وباسئ په خپل پروفایل پکچرز په ځای کې هغه اپلوډ کړئ تاسو نو داسې به ستاسو د پښتنو دا یو اهم نښه چې د نشاني دا به ژوندی پاتې شي. زما چینل پښتنه خور ضرور سبسکرایب کړئ او لایک او کمنټ ورکوئ. دې سره موږ ته حوصله میلاویږي او د نوې ویډیوز جوړولو تیارولو دپاره موږ ته حوصله میلاویږي او زموږ زړه کېږي چې موږ نور ویډیوز جوړ کړو تاسو ته. خو که تاسو سبسکرایب نه کوئ، لایک نه کوئ، کمنټ ونه کوئ نو بیا زموږ زړه خفه شي چې داسې ښکاري چې زموږ د وروڼو خویندو زموږ چینل نه دی خوښ. نو دا تاسو نه خواست کوو چې ضرور سبسکرایب کړئ او لایک او کمنټ هم کوئ. ستاسو د کمنټ نه موږ اندازه اخلو چې موږ ته چینل کې څه کول پکار دي څه نه. دې سره ستاسو خور پښتنه تاسو نه غواړي اجازت په دې دعا سره چې الله زموږ مسلمانان زموږ پښتانه وروڼه خویندې چې د دنیا په هر ملک کې هر ګوټ کې هر ځای کې دي ای الله دې په خپل حفاظت کې وساتي او د غیر مذهبو د شر او فساد نه محفوظ وساتي او د دې راغلي وبا نه په خپل حفاظت کې وساتي او یا الله ته خپل رحم وکړي. آمین ثم آمین. په لوی الله سپارم د الله په امان.